دنیا کوټه ډېره ده که پورته ډېره ده؟ دنیا ډېره ده پورته؟ کوټه دنیا نشته. دنیا پورته چې ډېره ده کوټه نشته. ته څه یې؟ دنیا دلې ډېره ده که دلې ډېره ده؟ دلې ډېره ده؟ دوړه یوه خبره کوي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، نن دغه کورنۍ ته راغلي یو. په دې کورنۍ کې څلور معذوره کسان شتون لري چې زما د دغه سپین ږیري کاکا بچیان دي. که فکر مو کړی چې کله زموږ تاسې په کور کې یو مریض پیدا شي څومره ورسره په تکلیف وو، خو نن دغه کاکا ته څلور معذوره بچیان په غاړه دي. کاکا مې هڅه کوي چې د کور لپاره حلاله نفقه وګټي، مزدوري وکړي، خو نن سبا مزدوري هم نشته، مجبوره دی. موږ هم راځو وخت نه وخت پوښتنه کوو، کومک مرستې کوو سره. السلام علیکم کاکا، ستړي مه شئ. جوړ بخیر یې. که پا مخ بند را درمی چستا دبی وستی وخ که پا مخ بند را درمی. کاکا ژوند څنګه تېرېږي؟ دا پوښتنه موږ ډېره هم کوو. موږ د فاته شته چې څومره مشکلات ډېر دي، خو تاسې خولې نه چې وورو هغه به ډېره ښه شي. دا وړکي خدای کړي دي، ډېر مزدوره دي، په خپل هغه کې نه دي، اختیار کې نه دي، څلور جنې په خپل سور کې نه دي. یعنې دوی د لوڼه داسې دي او دوه د بچیان دا معذوره دي. دا منظوره دي. بیا دغه وینې چې څو کله کېږي چې موږ هغه نه لرو، شیدې مستې نه لرو، څوک هغه نه سره کوي، کومکونه نه سره کوي، کومکونه نه کوي. خپله څه کاروبار کوي؟ چې څه شته نه که څه مزرا پیدا شي خو وایي، خو پیدا نه شي الله یې ته هغه وایي. داسې ورځ رغول دی چې هېڅ طریقه نه وي او دغسې نهیله کور ته راغلی وي، کور کې څه نه وي. بیا موږ بل ته کسول وکړو چې موږ سره 15 روپۍ کومک وکړي یا وړوکی هغه سره وکړي. هغه در وخت راغلی دی چې څه نه لري. کاکا اوس خلک قرضې کوي؟ نشته، قرضې چېرته دي؟ مجبور یو جلا کړي خو خیر زن ستاسو مجبور یو پخوانی وخت و چې پخوانی وخت و غنم بېده که چې کول ته به ته غنم موږ ته روکوې، وریجې بېده که چې ته موږ ته کول ته بیا وریجې روکوې. ژوند ته خپله وخت و خپله وخت و. اوس څوک قرضې نه کوي، یو جو موړه هم څوک چاته نه ورکوي، وړه نه ورکوي، پیسې نه ورکوي. هغسې بس موږ تاسې نه هیله ده چې تاسې موږ سره هغه وکړئ، کومکونه وکړئ. انشاءالله موږ د سره یو، الله به خیر پېښوي. انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا، باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا، باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا. غربت درنه لذت د زندګۍ قرباني کړی. ته څنګه یې؟ نسیم. د څه یې؟ خپل نوم یې وخصو. څه نومېږي؟ نسیم. نسیم نومېږي؟ د کوم ځای؟ ته خو بختور انسان یې چې په هېڅ هم نه پوهېږې، دنیا غم نه خبر نه یې که نه؟ که نه؟ بختور خو یې، که د دنیا غمونه خبر څه شي بیا به خپله هم وایي چې دا څه رقم تاوان دی. کاکا دا د خدای پاک یو امتحان دی. تو تعالی پاک اولادونه ډېر کړي دي، ځینې خلکو ته بیا اولادونه نه ورکوي، او داسې چې اولادونه ډېر کړي دي هغه بیا داسې معذوره دي. کېدای شي دغه ته امتحان کړي چې ولکه د خپلو معذورو بچیانو ته څومره خدمت کړلی شي. انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا. که څو هم زما دغه کاکا خبرې تاسې اورېدلې وي، د ده دغه غوښتنه ورپوره کوي چې دوی ارمان لري، ده باندې ځواني نه راځي نوره. نه را ځواني تېره شوه، خو دغه یوه هیله ده، یو ارمان دی ورپوره کوي، تاسې ورپوره کوي. کاکا خدای مهربانه انشاءالله کوي څوک شوه. ته څنګه یې؟ څه ول نه دی دنیا کې؟ څه ول دی دنیا کې؟ څه ول دی دنیا کې؟ دنیا کوټه ډېره ده که پورته ډېره ده؟ دنیا ډېره ده پورته؟ هو کور ته نشته؟ کور ته دنیا نشته، دنیا پورته چې ډېره ده کور ته نشته. ته څه یې؟ دنیا دلې ډېره ده که دلې ډېره ده؟ دلې ډېره ده. تو په مې تر کړې ده
تو مې تر کړی دو وړو مې تر کړی دو دوړه یوه خبره کوي سره وندي په دنیا کې سره وندي دا او چپړاکې فري دي صحیح دغه هم فري دي چپړاکې غواړي ته وخله چپړاکې ورته وخلم صحیح ده ما درکړم زه پیسې درکړم چپړاکې وکړه چا ته یې ورکړم تو ته که ته ته دې ته یې ورکړم د مشر دی ماشاءالله دا نوم چپړاکې وکړې خو چا ته چپړاکې وکړې زون ته به چپړاکې وکړې او ده ته به هم چپړاکې وکړې صحیح شوله ښه شول شوې د چپړاکې ته دکي بیا دا شکر چې نفته یې که دنیا غمونه نه یې خبر شوی ډېر به ودردېږئ قدرمن لیدونکو دوی دوه خویندې نوره هم همدغسې مزدوري لکه څنګه چې دغه ګورئ کاکا په سپینه ږیره باندې اخته مزدوري کوي بیا هم له همسیا فاونډیشن نه ځانګړې مننه کوم چې دوی د امریکا په کالیفورنیا ښار کې دي هلته له میشتو مسلمانانو وروڼو نه چندې ټولوي او پند ټولوي بیا یې تر داسو بېوزلو خلکو رالیږي کور مو ودان خوشحاله اوسئ ستاسو لومړی ویډیو همدغه دی ستاسو لومړی کومک موږ دلته وکړو باقي کومکونه به نور هم انشاءالله کوو هغه ویډیوګانې هم تاسو سره شریکوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ او سلامت اوسئ ستاسو په دغه کومک کې چې موږ د دغو معذورو بچیانو دپاره راوړي دغه معذورو کورنۍ دپاره راوړي دي یوه توډه اوړه دي وریجه ده لوګان پیاز دي او سوډه ده غوړي دي لس لیتره مالګه ده او بانجان دغسې نور دا شیان شامل دي بیا هم له تاسو نه ځانګړې مننه چې په هېواد باندې دردېږئ او هېواد سره هغه خپله د درد د وجې خپل احساس د وجې کومکونه او مرستې کوئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ ستاسو لومړی کومک دلته دی چې موږ د دغې کورنۍ سره وکړو دا خپرونه په همدا ځای پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت ژوند د همدردي ده سید موسی فهیمه واوره دا ژوند د همدردي ده سید موسی فهیمه واوره مرګ لرم خدای ته به ودرېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن